نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. د پاکستاني کلدارې ارزښت تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی دی. د راپورونو له مخې دمګړی $1 په 228 پاکستاني کلدارو تبادله کیږي. دا له 1997 زیږدیز کال راهیسې د پاکستاني کلدارې تر ټولو ټیټ ارزښت دی. له دې سره جوخت په دغه هیواد کې ګراني هم اوج ته رسیدلې ده. افغان حکومت هغه کسان راګرځولي چې په قاچاقي توګه ایران ته تلل. د اسلامي امارت د ځواکونو په نیمروز کې وډله خلک راګرځولي چې غوښتل په قاچاقي ډول ایران ته ولاړ شي. د نیمروز د دریم سرحدي کنډک د لومړۍ ټولي مسؤلینو رسنیو ته ویلي چې نیول شوي کسان یې زرنجکار ته استولي دي. سرچینو زیاته کړې چې د یادو کسانو د قاچاق په تور یو کس نیول شوی چې د مال ترې پلټنې روانې دي. د افغانستان اسلامي امارت تر هغې وروسته ایران ته په قاچاقي ډول د غوښتونکو کسانو نیول او راګرځول پیل کړل چې په هغه هیواد کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند راپورونه خپاره شول. کله چې اسلامي امارت په دې تړاو غبرګون وښود نو ایراني چارواکو ترې وغوښتل چې خاورو ته یې د هغو کسانو د اوښتو مخه ونیسي چې د سفر قانوني اسناد نه لري. او د تاجکستان ولسمشر وایي افغانستان کې وضعیت د ترنګلتیا لور ته روان دی. د مرکزي اسیا هیوادونو د ولسمشرانو په څلورمه مشورتي ناسته کې چې 2 ورځې وړاندې په قرغیزستان کې جوړه شوې وه، د ناسته ګډونوالو افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په یاده ناسته کې ویلي چې د اسلامي امارت سرپرست حکومت د یوه ټولګډونه حکومت ته جوړېدو ته حاضر نه دی. نوموړي خبرداری ورکړې چې افغانستان کې وضعیت د خرابوالي پر لور روان دی. قدرمنو دوستانو له ملتیا مو مننه.